बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम सईद नासिर अली शाह शाकाम यूट्यूब चैनल ना او نن د مایکروسافت ورډ 15 نمبر لیکچر چې په دې کې موږ د ټیبل اف اتھارټیز متعلق خبرې کوو. ټیبل اف اتھارټیز څه ته ویل کیږي؟ نو راځئ چې اول وګورو د ټیبل اف اتھارټیز تعریف او بیا د دې د جوړولو طریقه. ټیبل اف اتھارټیز د هغه ټولو ذرایعو یو فهرست ویل کیږي چې کوم قانوني دستاویزاتو کې استعمالیږي او په دې کې د هغې صفحې نمبر یا د هغې د ریفرنس نمبر وغیرہ لیکلی وي. ټیبل اف اتھارټیز کمانډ اصل کې د قانوني ډاکومنټس لپاره استعمالي، کوم چې عدالتونو کې، دفترونو کې او یا تاڼو کې کوم ډاکومنټس تیاریږي نو د هغې د جدولو لپاره، د هغې فهرستونو جوړولو لپاره ټیبل اف اتھارټیز استعمالیږي. اوس په ټیبل اف اتھارټیز کې بعضې رموز دي چې هغه پیژندل لازمي دي، د نه پس په تاسو ټیبل اف اتھارټیز باندې مکمل طور سره پوهیږئ. په ټیبل اف اتھارټیز کې یو د سایټیشن ټکی راځي. سایټیشن ویل کېږي یو ریفرنس ته، حوالې ته ویل کېږي. دغسې ورکې کیس استعمالیږي. کیس معاملې ته ویل کېږي، څنګه په تاڼو یا عدالتونو کې چې کم کیسونه وي دې ته کیسز ویل کېږي. دغسې بل دی سټیچوټس. سټیچوټس ویل کېږي چې د یو قانون سازۍ باقاعده نفاذ ته ویل کېږي چې یو خاریه کې، یو ریاست کې یا په ملک کې د قانوني ادارو رضامندۍ سره دا تطبیق کیږي او په دې کې عام طور سره د یو څیز حکم ورکولی، د یو څیز نه منې کولی یا پکې د یو پالیسي اعلان کولی. دا تعریفونه موږ اصل په انګلیش کې لیکلي دي او بیا د ګوګل ټرانسلیشن په ذریعه مو پښتو کې او اردو کې د دې ترجمه کړې ده. نو په ترجمه کې څه کمې زیاتې وي د هغې لپاره بخښنه غواړو. دغسې بله اصطلاح پکې د ټریټیز ده. ټریټیز ویل کېږي دا یو د خاص مضمون متعلق یو ټوکړې ته ویل کېږي، لیکلي شوي ټوکړې ته ویل کېږي. دغسې بله اصطلاح پکې ده کانسټیټیوشنل پروویژن. دا داسې قوانین وي چې دا په آئین کې لیکلی شوي وي. دا د نورو ځایونو نه، د نورو حوالو نه راځي، بلکې په آئین کې خپل لیکلی شوي. په دې کې مختلف بنیادي حقوق، فرایض او وغیره شامل وي او دا په اسانه سره دا د دې دفعې یا د دې پوینټونه د دې دفعات نه بدلیږي. دې لپاره د ترمیم او قانون سازۍ ضرورت وي. نو دا ټول موږ سره په دې کې اهم رموز دي چې دا تاسو پیژنئ. نو دې نه پس تاسو قانون ډاکومنټس جوړولی شئ د ټیبل اف اتھارټیز کمانډ په ذریعه. نو راځئ چې اوس د جوړولو طریقه ووایو چې دا به څنګه طریقې سره جوړیږي. که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب کړئ او دا بیل آیکن هم پریس کړئ چې زموږ نوي ویډیو اپډیټ تاسو ته ملاویږي. او دا ویډیو مو خوښه شي نو لایک یې کړئ او شیر یې کړئ. ټیبل اف اتھارټیز دپاره یو قانوني قسم فایل پکار وي چې په هغې کې مونږ د قانون حواله، د دفعې حواله وغیره ورکوو. اوس دا دلته مونږ یو فرضي فایل لیکلی دی چې په دې کې مونږ مختلف قوانین لیکو یا دفعې به لیکو، بیا به د هغې یو فهرست جوړوو. نو دا مضمون ما لیکلی دی او په دې کې زه غواړم چې دومره پورې دا الفاظ چې دي دا یو د قانون حصه ده، یو قانون دی. دغسې ورپسې دا یو دویم قانون دی، دغسې ورپسې دا دریم قانون دی. اوس د دې قوانینو مونږ یو فهرست جوړو. نو د دې فهرست جوړولو طریقه دا ده چې اول به د دې سلیکشن وکړو او بیا به لاړ شو پریفرنسز ته. په دې کې به مارک سایټیشن باندې کلیک کړو. اوس په دې کې چې کوم لیک مونږ انتخاب کړی دی هغې ته سلیکټډ ټیکسټ ویلی کېږي او بل مونږ نه پوښتنه کوي چې مونږ د کم کیټګري یعنی کم قسم حواله مونږ ته پکاره ده. نو دې کې اوس دا ټولې حوالې لیکلي دي څنګه دا تاسو په ابتدا کې وپېژندل چې دا څه ته ویل کېږي. اوس په دې کې که مونږ د ځان نه یو قسم ایډ کول غواړو، لکه څنګه پکې دا دفعات دي یا پکې قوانین لیکو په پښتو، اردو، فارسي، نورو ژبو کې هم لیکلی شو. نو دې کې دی دا نمبر یې ورکړي دي، 14 پورې دی نمبر یې ورکړي دي. نو که دې کې اوس مونږ غواړو چې دا 9 نمبر په ځای دی یو رمز استعمال شي، نو دې لپاره مونږ لاړ شو کیټګري ته. اوس دا 9 نمبر کیټګري بدلو، دې ته مونږ ورکوو قوانین ورکوو. دې نه پس ورکو ریپلیس، بیا ورکو اوکے، بیا ورکو کلوز. اوس دلته مونږ ته ښایي چې دا کوم لیک مونږ غوښتی دی د دې شارټ سایټیشن، د دې اختصار دا دی او تفصیلا لانګ سایټیشن دلته وي. نو مونږ ورکوو چې مونږ ته مختصر دا پکار دی آن دی، دا دوه ټکي مونږ ته بس پکار دي، د نورو ضرورت نشته دی. دې کې بیا مونږ ورکو مارک. اوس که مونږ بل ځای انتخابول غواړو، لکه مونږ سره یو دا ځای دی، دې نه هم مونږ یو قانون جوړول غواړو، نو دلته به لاړ شو، کلیک وکړو او بیا به دې ته هم که مختصر نوم ورکول غواړو
یو کین نوم ورکولو او دا نور مو لرې کړل. دا دې کې ټول لیک فرضي دی، دا تاسو په ډاکومنټ بیا صحیح طریقې سره استعمالولی شئ. او دې نه پس به بیا ورکو مارک. خو اوس مونږ چې کله مارک ورکولو دلته مونږ نه کیټګري تپوس وکړو چې دا کومه کیټګري ده، نو دې کې اوس مونږ کیس ورکړی دی. نو که زه غواړم چې دا دې په قوانینو کې راشي دا قانون، نو دلته به کلیک کړو، بیا به دلته ورته ورکړو چې دا مونږ ته د قوانینو په فهرست کې پکار دی. قوانین باندې به کلیک کړو، بیا به مارک ورکړو. که مختصر کول غواړو نو شارټ سایټیشن هم ورکولی شو، بیا مارک ورکړو او کلوز ورکړو. دغسې مونږ سره که نور څومره قوانین وي نو د لپاره مونږ دغسې انتخاب به کوو. اولته نه به اضافه کوو، لاړ به شو مارک سایټیشن ته. اوس دا د قوانینو فهرست کې اچول غواړو، مارک به ورکړو، کلوز به ورکړو. اوس په دې کې که موږ مختلف څیزونه اضافه کړي وي او مختلف څیزونه قوانین مو پکې اضافه کړي دي یا پکې دفعات اضافه کړي دي، نو موږ ته اوس دې کې مخصوص قسم فهرست پکار دی چې په دې فایل کې څومره قوانین استعمال شوي د هغې فهرست موږ ته صرف پکار دی. نو بیا به لاړ شو ټیبل آف اتھارټیز، په دې باندې به کلیک کړو. په دې کې اوس تپوس کوي چې تاسو ته کوم کیټګري پکار دی، کوم قسم تاسو ته دې کې فهرست پکار دی. نو موږ ته دې کې د قوانینو فهرست پکار دی. قوانینو په فهرست به کلیک کړو او بیا دې کې د سټایل تپوس کوي چې په کوم سټایل کې به تاسو ښکاري. مختلف سټایلونه دې کې درکړي، تاسو انتخابولی شئ. ټیب لیډر دغه نقطو ته ویلی کېږي. دې نه پس به ورکړو اوکې. دا اوس موږ سره د قوانینو فهرست جوړ شو. اوس دا قانون په کومه صفحه راغلی؟ په ایک صفحه راغلی. دغسې دا بل قانون په کومه صفحه راغلی؟ په دې صفحه. دا د قوانینو فهرست دی. که دغسې مونږ هغه کیس ورکړی او د کیس فهرست مونږ اوس راوستل غواړو، دلته به کیسز ورکړو. نو کیسز کې څومره څیزونه مونږ اضافه کړي، د کیسز والا ټول څیزونه به وښیي. اوس که هماغه قوانین په نورو صفحو کې استعمال شوي وي او د هغې هم مونږ په دغه فهرست کې اضافه کول غواړو، نو د هغې انتخاب به وکړو. بیا به لاړ شو مارک سایټیشن ته. نو که نوی قانون وي نو نوی نوم به ورکړو، او که موږ غواړو چې نه دی د زوړ قانون په دغه کې اچول غواړو فهرست کې، نو هغه قانون به کلیک کړو. دا زموږ د قوانینو فهرست دی چې کوم قوانین موږ دې کې اضافه کړي دي. دې نه پس به مارک ورکړو، بیا به کلوز ورکړو. اوس کم قانون دی، اوس دې کې کم قوانین اضافه شول، نو د دې کتو دپاره موږ د اپډیټ ټیبل آف اتھارټیز بټن کلیک کړو. نو چې اوس کم قوانین چرته اضافه شوي موږ ته به وښیي. اوس موږ غواړو چې دا اوریجنل کانټینټ یو ټکی دی، دا هم د دې قانون دا هم همدغه د قانون حصه ده، تیمز والا. نو لاړ به شو مارک سایټیشن ته او هلته به ورکړو تیمز او بیا به ورکړو مارک، بیا به ورکړو کلوز. اوس ګورو چې دا تیم دا قانون په کومه صفحه کې راغلی دی. نو دا دې دپاره به ټیبل آف اتھارټیز کلیک کړو. دا په ړومبۍ او په درېیمه صفحه راغلی دی. اوس که یو کیس یا یو قانون په ړومبۍ صفحه هم راغلی او په نورو صفحو هم راغلی دی، نو په نورو صفحو کې هم موږ د هغې حواله اچول غواړو. د هغې طریقه به داسې چې فرض کړه موږ سره دغه قانون په دې ځای کې هم راغلی دی، دا موږ سره هماغه قانون بیا تکرار شوی دی. نو اوس دغه قانون پکې بیا اضافه کول غواړو چې موږ ته پته ولګي چې دا په کومه صفحه راغلی. نو د دې انتخاب به وکړو، سلیکشن به وکړو، بیا به لاړ شو مارک سایټیشن ته او بیا به دلته نه انتخاب کړو چې دا موږ سره کیس دی او د کیس څه نوم دی. نو د دې نوم مخکې ورکړی موږ یو کین والا. نو په دې به کلیک کړو، بیا به مارک ورکړو، کلوز به ورکړو. اوس به لاړ شو په دې کیسز باندې به کلیک کړو او ټیبل آف اتھارټیز به کلیک کړو. په ړومبي ځل موږ په ړومبۍ صفحه لیکلی، اوس دلته راغلو دا درېیمه صفحه ده. درېیمه صفحه موږ ته وښیله چې په دې هم راغلی دی. کله چې موږ په ټیبل آف اتھارټیز کې د څیزونه اضافه کوو، نو دې سره دا مختلفې نښې راځي. دا نښې نان پرنټیبلي پرنټ کې نه راځي. دا ختمولو دپاره پټولو دپاره کنټرول شفټ 8 بټن استعمالولی شي، او که بیا راوستل غواړئ کنټرول شفټ 8 به ووهئ، نو تاسو پته لګي چې موږ کوم ځای نښه کړی دی.